دا هوټل کې پوښتنه وکړم کېدلی شي په دا هوټل کې به کمره خالي وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جان څنګه خوشاله بیا ته ښه دی؟ خیر دی شکر. ملګری کمره هم پکار ده یاره کمرې د بندې دی کې ستا به مې جار کړي وي. ملګری زه مسافر یم قربان دې شم دا ګز د مسافرو ځای دی مفوز ته یې طریقه را سره وکړه زه اوس چیرې ولاکه ستا ډېر ازما بیا دفتره بله ولاکې وکړم خالي ستا ښه نو نسته ولاکه ستا چې در کوه ناراضي به نه کړې هوټل والا ته خالي کمره هم پکار ده ملګری زه مسافر راغلی یم په دغه هوټلانو کې ځای نسته کمره والا یې ولې نه درکوله ګډې ډکې مګر اسې وای سړی چې دلته پروت ورسه چې کس پروت دلته خیر دی څه کوي د بل ګټو دروازو ته پروت خیر دی وروره په ګرد بازار کې وګرځېدم په ګردو هوټلانو مسافرخانو کې وګرځېدم کمره نه میلاوېده ډېر خوب راتلی رالم دلته د ستا د کور مخ ته پرېوتلم نو څه یې چې بګره بازار کې تا کمره نه کوي دا بیا راغلی زما د کور ګېټ ته پروت دی کوچنیان دي دلته کوچنیان نه وځي پورته خپل سامان یې پورته کړه ځه شاباس پورته کړه شاباس ځه شاباس خیر څه کیسه ده وروره دا راغلی دی زما د کېټو دروازه ته پروت دی کوچنیان نه وځي یاره دی راغلی خاص په دروازه ته پروت دی ولې وروره د بل د ګېټو مخ ته پرېوځي خیر دی څه پریشاني ده وروره په ګرد بازار کې وګرځېدم په ټوټل مسافرخانو هوټلانو کې مو وکتل یو چا کمره نه راکوله مسافر راغلی یم خوب ډېر راکلی رالم دلته پرېوتلم د خوشکه وکړه زه خیر مسافر یې مسافر یم شپه دې خوښ ده راځه ورور خو نه دې خوړلی زه به شپه درکړم یاره صحیح دی درځه لږ ښه پام کوه مسافر دی د الله بنده لږ شپه ورکړي شپه نسې ورکوی ښه پښتو خو ورته وکړه د بدې پښتو حقونه نه لرې ګېټو مخ ته پروت دی یاره خو زنان وځي سره بوځي استغفار راځه زموږ کور راورسېدی دا زموږ کور استغفر ځه څنګه شو وروره ډوډۍ موډۍ دې خوړلې ده ډوډۍ مې خوړلې ده ملګری ما پر دا ګرده لاره تا ته کتل تا استغفار وایي د دې استغفار پیدا چې شته ته ما ته پیدا راوښیه یاره زما نه په استغفار کې چې دی ډېر طاقت دی کوم انسان یا کوم سړی چې استغفار وایي الله پاک یې هر مراد ورپوره کوي هر دعا چې وغواړې الله پاک یې درپوره کوي په استغفار کې چې دی ډېر طاقت دی هر انسان دپاره پکار دی چې استغفار وایي مګر زما پر زړه باندې یو ارمان اوس هم شته زما یو بچی دی د 5 کالو دی ده ته د سر درد دی بیخي ډېر دی پر سر یې ګرده ورځ درد دی بس ډاکټر شریف نومیږي په یو بازار د بل ښار کې دی چا راته ویلي دغه علاج کوئ بس پر زړه مې دغه ارمان دی چې د ډاکټر شریف ته یوه ورځ ما زوی ته ورښکاره کړم ولې وخندل ښه پر ما چې په دا بازار کې په هوټلانو په مسافرخانو کې دا ځای ودرېدی دا ستا د استغفار زور ولو چې زه در دا ځای تاله راورسولم څه مطلب ډاکټر شریف زه یم څه وایه چې دا ګرد بازار کې پر ما باندې ځای ودرېدی د دا کور مخ ته پر تا باندې الله مهربانه کړم چې رالم دلته پرېوتلم او ټره باندې پرېښولې راځي اوس ته م در کوره پورې واقع چې په استغفار کې زور دی اجي صاحب ستا د دا زوی علاج دی دا ټوټل پر ما ورسېدی دا به زه ګرده تا ته موت تر کوم ځکه چې تا ما ته په ډېره درنه سترګه وکتل تا زه راوستلم په دې خپل کور کې تا ما ته شپه راکله چې په ټوټل بازار کې زه وګرځېدم زما د شپې ځای ودرېدی هغه ستا د استغفار زور و چې در دې ځایه زه در راورسولم تاله ستا د زوی علاج چې دی بلکل پر ما باندې د الله د رضا دپاره موت ورسېدی زه در کوم الله دې عزت وکړه ډاکټر صاحب الله دې قدر وکړه بس دا چې دی دا ګرده طاقت چې دی په دغه لفظ کې دی چې تا ته ما وویل مال استغفار چې کوم انسان وایي الله پاک یې په ګرځ باندې نه ناکامه کوي او چې زه په کوم شي باندې پریشان او په دا زوی پریشان و چې باید زه د ده علاج به په ډاکټر صاحب کو هغه ډاکټر صاحب نن الله راوستې زما په خپل کور کې راته کښېنولی دی په استغفار کې دومره طاقت دی الله پاک دې وکړي چې د هر مسلمان پر خوله باندې بس دغه لفظ وي چې استغفار امین